د دې جنکو نه یو دکاندار په عجیبه طریقه باندې ویډیو وکړه او دا جنکۍ بیا بلیک میل کولې، خو دې جنکو د دکاندار سره داسې کار وکړو چې ستاسو ذهن به وخوځېږي. ویډیو راسره مکمل وګورئ، زموږ دپاره پکې هم عبرت دی ملګرو. ویډیو ضرور وګورئ، د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. ملګرو عام طور باندې که تاسو وګورئ که نه چې چېرته واده وي که نه، نو خلک ولې چې دی د بازارونو نه د MP3 راوړي، دا لوډونه راوړي. نو چې کله دا لوډ راوړي که نه، نو دکاندارانو پکې داسې کار کړی که نه، په دې کې وړوکي شان کیمره لګولې چې کله دا کور ته راوړي که نه او په دې ودونو کې دا غږوي، نو کله دا جنکۍ ته هم ګډېږي. کله چې ودونه وي نو جنکۍ هم خوشحاله نو هغه ورته هم ګډېږي. کله چې هغه ګډې شي که نه او دا کیمره په دې کې لګېدلې نو دا ویډیو د دغه نه ریکارډ شي د جنکو نه. چې کله دا ریکارډ شي که نه، دکاندار ته د MP3 یا د لوډ واپس شي که نه، نو دا دکاندار ولګي که نه او دغه کومه ویډیو چې د جنکو ده نو دا په مارکیټ کې سیل کړي په 60-70 هزار روپو باندې چې دی نو دا خرڅه کړي. نو د هغه نه پس چې دی نو په چا باندې چې خرڅه کړي نو هغه ولګي که نه او دا چې دی نو یوټیوب ته ور واچوي، فیسبوک ته ور واچوي او انسټاګرام ته ور واچوي. نو په دې باندې غټې پیسې ګټي ځکه چې دا اورجینل کانټینټ دی. نو د دې جنکو سره هم داسې شوي د ملګرو چې دې جنکو چې دی نو هغه MP3 او دا کومه لوډ سپیکر چې دی نو دی کور ته راوړی او په کور کې واده و نو دوی ورته هم ګډېدلې وې. د هغه نه پس چې نو دوی ته دا پته نه وه چې په دې کې کیمره لګېدلې ده. نو کله چې دا لوډ واپس شوی دی نو د دکاندار ته چې دی نو دا ویډیو د دې سره ورسره ده، نو دا جنکۍ په مخه بلیک میل کوي او د جنکو ته وایي که نه چې زما دا ډیمانډ به پوره کوئ که نه ستاسو دا ویډیو به زه په انسټاګرام باندې او په یوټیوب باندې په فیسبوک باندې ور واچوم. خو دا جنکۍ ورته ډېر زیات محنت کړی دی که نه چې ته زموږ دا ویډیو ډیلیټ کړه. خو د هلک به چې ویل که نه ویل زه به ستاسو د ورونو ته چې دی نو ستاسو دا ویډیو وښیم، ستاسو پلرونو ته به دا ویډیو وښیم. خو دا جنکۍ چې دی نو مکمل طور باندې چې دی نو بلیک میل کولې او دې جنکو چې دی نو دې په مخ کې دکاندار په مخ کې خبره هم نشوه کولی. اخرکار دا خبره دې ته جوړه شوه چې د جنکو ورته ویلو دکاندار ته یو ځګی ورته یاد کړو که نه چې ستا څه ډیمانډ دی نو موږ یې پوره کوو، خو ته دې ځګي ته راشه. چې کله دکاندار دکان بند کړی دی او دا چې دی نو هلته تللی دی دا جنکو خوا نو جنکۍ لګېدلې پلان یې ورته جوړ کړی، خو دې دکاندار ته اوس پته نشته چې ماته پلان جوړ کړی. چې کله جنکۍ لګېدلې او دا هلک یې وهلی دی او مکمل طور باندې دې ساینس مکمل طور باندې تللی مکمل طور باندې دنیا نه تللی مړ شوی دی. نو جنکۍ لګېدلې په دغه ځای کې غلطی کړی دی، دغه دپاره ولا کولنه ولا کنستر او دا دکاندار چې دی نو په هغه ځای کې ښخ کړی دی. خو بل غلطی دیو دا کړی دی چې دې هلک دا کوم موبایل چې دی په کوم موبایل کې چې د جنکو دا ویډیو نو جنکۍ ولګېدې او دغه موبایل چې دی نو کور ته راوړ. چې هغه نه پس چې نو کور ته راوړ که نه نو خلک په دې دکاندار پسې ګرځي چې 2-3 ورځې وشوې چې دا دکاندار چې دی نو مکمل طور باندې ورک شوی دی او چېرته تللی دی. نو د هغه نه پس چې دی نو هغوی ولاړل تاڼې ته، په تاڼې کې راپورټ وکړو. چې کله راپورټ وکړو نو هغوی چې کله نمبر ټرسټ کړو لوکیشن نو دې جنکو سره دا موبایل و. نو چې کله پولیسان راغلل که نه او د جنکو سره دا موبایل ولید نو جنکو چې دی نو مکمل طور باندې جنکۍ ګرفتاره کړې. دا جنکۍ چې دی نو اوس په جیل کې دی. نو په دې ویډیو کې موږ له هم ډېر زیات عبرت دی ملګرو، ځکه که نه چې ستاسو نه د خویندو نه یا داسې ویډیوګانې وشي د هغه نه پس چې دی نو بلیک میل کوي نو بیا ډېر زیات ګران وي. نو زما ټولو ته خواست دی که نه چې چېرته تاسو MP3 راوړئ، چېرته دا هم لوډونه راوړئ نو ډېر زیات احتیاط کوئ، ځکه چې د دکانداران چې دي په هغه کې کیمرې لګوي او د هغه نه پس چې دی نو هغه ویډیو ریکارډ شي او د هغه نه پس چې دی نو هغه په ګران قیمت باندې خرڅوي. نو زما ټولو ته خواست دی چې چېرته هم تاسو چې دی نو د بازارونو نه MP3 راوړئ، دا لوډونه راوړئ نو د هغه ډېر زیات احتیاط کوئ، که نه داسې ویډیوګانې به وشي. ډېر په عجیبه طریقه چې ویډیو کړو که نه او د هغه نه پس چې دی نو جنکو سره عجیبه کار وکړو. ویډیو د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ، زموږ دپاره پکې هم عبرت دی.